بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث دا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ندے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشہور صحابی دے اور صحابہ کراموں کی زیادت روایت دا محمد رسول اللہ نارانا کل کری دا فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل من انفقا زوجین شیء من الاشیاء دعی من ابواب الجنہ چانچی دعا جوڑے ڈبل شیان دا اللہ پلار کے خرچ کرلو دو ڈبل شیان خرچ کرل دا اللہ جل شانہ پلار کی دعی من ابواب الجنہ دے سڑتا با دا جنت ٹولی دروازوں نے آواز کی جنت آتا دروازی دی چانچی دا اللہ جل شانہ پلار کے دو ڈبل شیان کا خرچ کرلو زمان اللہ با دیتا دا جنت دا ٹولو دروازوں نے آواز کی دا حدیث رسول اللہ او فرمائیو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مجلس کے ناس و رسول اللہ نے تپوسو کرو یا رسول اللہ وما ذاک یا رسول اللہ دا دے سے مطلب شو اید اللہ حبیبہ دے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا دے اللہ اجر ورکری منگا تاسی دے حدیث کو مقصد باندے پوئی کرلو اخو صحابی کرام واغویلا پتوا ابو ذر ونا تپوسو کو وما ذاک یا رسول اللہ دی دعا ڈبلو شیانو خرچہ کولو سا مطلب دے یا رسول اللہ منگ لے لگ تفصیل وکڑا حضور پاک ورطو فرمائل اے ملگرو ان کانت من الرجال فرجولینی کچیتا داغا دعا ڈبل شیان دا اللہ پلار کے سو خرچ کئی دا سڑونا نو بے دعا ڈبل سڑی دی یعنی دعا ڈبل غلامان آزاد اولی وَإِن كَانَتْ مِنَ الْإِبِلِ فَبَعْرَتَيْنِ او کچیرتا دا دو ڈبل شیان دا اللہ جل شانہ پلار کے سو خرچ کئی دو اوخانونا نو فَبَعْرَتَيْنِ بے خود دو ڈبل اوخان دا اللہ پلار کے خرچ کولنی او بے رسول اللہ فرمائی وَإِن كَانَتْ مِنَ الْبَقَرَةِ فَبَقَرَتَيْنِ او کچیرتا دا دو ڈبل شیان یو سڑے دا اللہ پلار کے دو غواگانو نا خرچ کئی دو غوایانو نا نو بے دو غواگانی یا دو غوایان دی وَإِن كَانَتْ مِنَ الشَّاةِ فَشَاتَيْنِ او کچیرتا دا دو ڈبل شیان یو سڑے خرچ کئی دا اللہ پلار کے دا گڑو بیزو نا نو بے خود و گڑی دی دادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیلو محدثین فرمائی دے دے حدیث مقصد دا دے یو سڑیلا اللہ وسور کرے دے دو ڈبل کورن ای جوڑ کرل دا اللہ رضا دا پارا یو مومن مسلمان لے ور کرلو دو ڈبل مسجدون ای جوڑ کرل مسلمانانو لے وقف کرل دو ڈبل کورن جوڑ کرل دو ڈبل مدرسی جوڑ کرل او دو مسلمانانو لے وقف کرلی او بے محدثین لگ مخیزی یو سڑے دے دا آغی دا حدیث واوری دلو وسی نکی گی چی دو ڈبل غویان واخلی خرچ کی دو ڈبل کورن خرچ کی دو ڈبل مدرسی خرچ کی نو محدثینو تم دے اللہ اجر وکی دے دی حدیث تفصیلی منگل نورم کردے دے یو سڑے دے داغی وزن کی گی داغا غٹ شیان خرچ کی وی لارا بازار کی لارو لو او دو غریبانانو تی یو دو خلطی منی واخیستلی یو دو خلطی الوگانی واخیستل یو دو خلطی بل سیزی واخیستو دو غریبانا یو غریب لے داور کرل او کد دینم زیاد کمزوری بازار کے لارو دو انار واخیستل دو منی واخیستلی یو دو کیلی واخیستلی او یو مسلمان غریب لے ورکڑلی او کد دینم چیتا کمزور ہو نو محدثین فرمائی کد اللہ پلار کے دو دانے لاچینی واخیستلی اغا لاچی چی سڑے پچیو کے اچے
هغه دو دانې واخیستې او مسکین او غریب له ورکړلې ځکه حدیث اورېدلی و چې من انفق زوجین شیء من الاشیاء دعی من ابواب الجنة چا چې د الله جل شانه په لار کې دوه ډبل شیان خرچه کړل زمونږ الله به د جنت د ټولو دروازو نه ورته آواز کوي. او د حدیث سړیوال د خپل وس مطابق باندې عمل شروع کی ور باندې چاته چې الله جل شانه څومره وس ورکړو نو محمد رسول الله فرمایي دعیه من ابواب الجنه د جنت د ټولو دروازو نه به انسان ته आवाज کی او الله جل شانه د جنت دروازو نه موږ تاسو ته आवाज وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.